تازه خبر: پاکستانی طالبان بالاخره د پاکستان له دولت سره جوړ شول. تازه پاکستانی طالبانو څنګه په پاکستان کې اوربند اعلان کړ؟ څومره مودې لپاره دغه اوربند اعلان کړی؟ تازه یې څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستانی طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یوې میاشتې اوربند اعلان کړی دی چې نن 9 نومبر څخه پیلیږي او تر 9 د ډسمبر پورې به دوام وکړي. په دې اعلامیه کې که څه هم د خپلو بندیانو د آزادولو څه نه دي ویل شوي، خو شاوخوا 100 هغه بندیان چې تحریک طالبان پاکستان یې غوښتنه کړې پاکستان دولت خوشي کوي، چې پکې د دغه تحریک مهم غړي هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستانی ولس تحریک دی او د ښه امن لپاره دغه اوربند ترسره کوي، چې پکې به د یوې میاشتې لپاره دواړه لوري په یو بل تیری نه کوي او تړون ته به ژمن پاتې کیږي. د تړون د نورو بادو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو د یوې میاشتې دغه موده کې به افغان طالبان د درېمګړي په توګه د دواړو لوریو څارنه کوي. ویل کېده چې دغه خبرې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په مشرۍ د پاکستان دولت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې پیل او په خوست کې تر 2 ځل ناستو وروسته پای ته ورسېدي. په دې تړاو افغان طالبانو بیا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو په دې وروستیو کې پر پاکستان کې سخت بریدونو ته زور ورکړی و او ګڼ شمېر پاکستانی پوځیان یې وژلي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.